بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ استاد نننی درس ده لیکچون 12 یعنی 12م درس او د 12 سپیل یا بشتابیغ داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو راکوزیږو درس ته چې موږ تاسو ته په دې درس کې څه وایي یا څه مثلا چارټر راکوي. ګورئ دوستانو دلته راته ergänzen Sie den Dialog, schreiben Sie Ihren Namen und den Ihrer Partnerin Ihrem Partner. یعنی څه ergänzen یعنی تکمیله کوي. دغه مثلا تکمیله کوي. دلته وګورئ دوستانو دا وګورئ د پارچه کې مثلا یو څه سوالونه یا خبرې یا نوم یا یو شی چې پاتې ده هغه تکمیله کوي. زی تاسې دین دیالوگ یعنی په ساده عادي ژبه باندې یعنی په عادي طور باندې. شرایبن ولیکئ زی تاسې ایغن نامن اول یعنی د خپل نوم اوند بیا او دین بیا ایغه پارتنرن د خپل د هغه مرګري یعنی د هغه مرګري کوم یو چر سره مرګري د هغه مرګري مثلا پارتنرن هغه ته مرګري ایغم پارتنر او کدا مثلا مرګري در سره د هغه مرګري یعنی دا داسې تور باندې ده یعنی دغه مرګري نوم ولیکي. یعنی اوله کې ته په دې ځای کې ځان ورته معرفي کی بیا ورته چې ستاسو نوم څه شه دا بس هم داسې خبرې ورسره وکړي. ښه اوس ګورو چې دوستانو مثلا څنګه هغه کیږي. شروع کوو چې په څه ترتیب باندې. دلته وایي ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر یا دې ورځ نیکمرغه. ګورئ دوستانو موږ تاسو په مخکینی درس کې لکه هلو مذکرو چې یعنی سلام، لیکن په دې ځای کې د خلکو سلام نه دا چاوله د سلام په ځای باندې د دیو په حساب دام چلیږي. یا کنه که سلام مشترک هم هغه کیږي چې یعنی هلو ګوتن تاک داسې وای هم کار صحیح ده. خو خیر دوی اوس دلته دا وای هلو مثلا هلو پکې نه وای ګوتن تاک یعنی ورځ په خیر یا د ورځ نیکمرغه. دلته دا بل هم ورته وای چې ګوتن تاک یا د هغه ورځ په خیر یا د ورځ نیکمرغه. لاندې ورته د دوړو مثلا یو کس ورته وایي چې مثلا ich heiße زنومیګم مثلا علي صالحي مثلا زما نوم علي صالحي ده کنه د und او wie heißen Sie او د ستاسو نوم څه شه ده یا څه ده. دا ورته وایي چې ich heiße زنومیګم یا زما نوم ده مثلا کریم دیوب یعنی زمانم کریم دیوب ده. یا مثلا دا کس د خبره باندې پوه نشو بیا ته نه پښتنه کوي یا وانه ورده ورته چې وی هایسنزي یعنی ستاسو نوم څه شه ده. دا ورته بیا وای وس دلته په بل تور باندې ورته وای مثلا ګور ich heiße هم ویل شي داسې هم ویل شي چې mein Name ist یعنی mein Name نوم ist ده کنه. اوس دلته لیکي کریم دیوب یعنی د نوم ده mein Name ist کریم دیوب. یا اوس دلته مخکې دوستانو دلته ما کس بیا ته نه پښتنه کوي ورته چې ist یعنی ده دیوب یعنی دیوب خود فامیلی نوم ده کنه و دیوب است Nachname یعنی دیوب دستا فامیلی نوم ده. یا دا اوس ګورئ دوستانو ورته بیرته په جواب کې وایي چې یا یعنی او. یا او یو ورته وایم چې دیوب کنه دیوب است mein Nachname یعنی او دیوب ده زما فامیلی نوم یا قومي نوم. او په دې ځای کې ورته لیکي وایي چې کریم ist mein Vorname کریم د زما اولنۍ یا لومړنۍ نوم چې یا مې خلک په باندې پیژني. ښه ګران دوستانو دغه نننی درس و. امیدوارم تاسو ترې خپله فایده اخیستي او زه به درته بیا تکرار کړم او بیا به سره درس باندې کوو. دلته ergänzen Sie den Dialog, schreiben Sie Ihren Namen und den Ihrer Partnerin Ihrem Partner. Guten Tag. Ich heiße Ali Salehi und wie heißen Sie? Ich heiße Karim Diop.
wie heißen Sie? Mein Name ist Karim Diop. Ist Diop Ihr Nachname? Ja, Diop ist mein Nachname. Karim ist mein Vorname. ښه ګران دوستان امیدوارم پوه شوي نورم د راتلونکي درس به په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.